بسم الله الرحمن الرحیم. پرون د اوبو متعلق خبره تیر شوې و، درې قسمه اوبه بیان کړې وې چې موږ د هغې ذکر کړی و. ورپسې څلورم نمبر قسم د اوبو هغه دی چې هغې ته مای مستعملې ویلی کېږي. مای مستعملې ورته په عربۍ کې ویلی کېږي، پښتو کې ورته موږ استعمال شوي اوبه وایو چې یو پیر استعمال شي. اوس د دې اوبو څه حکم دی؟ نو د دې اوبو د استعمال خو یو طریقه وي که مطلب چا به د چارهدام لپاره استعمال کړی وي، نو اوس دا چارهدام کوونکی به یا بې اودس و، د ده به اودس نه او یا خو به د ده اودس و. د چا د تعلیم دپاره یا د چا د زده کړې دپاره به هغه ته دوباره چارهدام کړی وي. په پیلاني صورت کې که چېرته د ده چارهدام نه و او د ځان ته چارهدام کولو اوبه استعمال کړئ، نو دا یاد ساتئ دغه اوبه مستعمل شوې. لاندې یو لوښی پروت دی، هغې کې را جمع کېږي، هغې را جمع کې به یو شي کېږي، نو دې ته مستعملې اوبه ویلی کېږي، استعمال شوي اوبه. دویم نمبر چې یو چا ته د چارهدام طریقه څوک ښایي د هغې دپاره استعمال شي دا اوبه. یو اودس کوونکی دی، اودس کوي، چا ته طریقه ښایي د اودس چارهدام، نو هغه چارهدام چې په هغه کومو اوبو باندې وکړي هغه لاندې په یو لوښي کې جمع شي، یو قسم دغه دی، دام استعمال شوي اوبه دي. خو دا کمې چې پیله استعمال شوي د بې اودسه سړي د دغې دوباره استعمال صحیح نه دی. ها البته پاکې دي، که د کپړو سره ولګېدي کپړې پې پلیتېږي نه، که د جامو سره ولګېدي یا د بدن سره جامې او بدن نه پلیتوي، خپله پاکې دي خو بل نه پاکوي، بل نه پاکوي. اوس که چېرته د ده پیله چارهدام و او بیا یې استعمال کړی وي، نو په دغه صورت کې بیا د خپل هم پاکې دي او بل هم پاکوي. د خپل هم پاکې دي تعلیم دپاره چې چاته چارهدام کړی وي، دغه اوبه د خپل هم پاکې دي او بل هم پاکوي. څلورم نمبر قسم دغه و. پنځم نمبر مکمل نجسې اوبه چې په هغې باندې بالکل چارهدام او غسل، کپړو وینځل، د لوښو وینځل بالکل نه کېږي. نو دا کمې اوبه دي؟ دا هغه لږې ولاړې اوبه دي چې په هغې کې نجاست پرېوځي، ګندګي پکې پرېوځي. یو ځای کې حوض دی ډنډ دی، یا یو ټینکۍ کې اوبه دي، یا یو بل داسې لوښي کې اوبه پرتې دي چې په هغې کې یو نجس څیز یا وینه، شراب یا خنزیر یا دغسې سپی، دغسې نور په مثل د مردارې داسې څیزونه چې هغه نجس دي، نجس په کپړو پسې ولګي کپړې پلیتئ، که په اوبو پسې ولګي اوبه پلیتئ، نو چې لږې اوبه دي دغه څیزونه پکې وو، نو دا به بیا نجسې وي. د دې استعمال بالکل نه دی روا، نه د چارهدام دپاره، نه د غسل دپاره، نه د لوښو وینځلو دپاره، نه د کپړو وینځلو دپاره. دغه دوه قسمه اوبه شو. یو مستعملې شوې، مستعملو کې ما دوه قسمونه بیان کړم. ما ویل یو اودس کوونکی چې هغه